د فبروري 14مه د نړۍ په ځینو برخو کې د عاشقانو ورځ ګڼل کیږي چې ورته د ویلنټاین ډے هم وایي. دا ورځ د روم د یو غیر اسلامي عقیدې څخه راپیل شوې چې پکې د سنت ویلنټاین په نوم یو کشش د نامشروع اړیکو ملاتړ کاوه. وروسته دا ورځ د غرب تجارتي شرکتونو خپاره کړله چې پکې خلک بېلارۍ غیر نامشروع کارونو او غیر اخلاقی کارونو ته وهڅوي. حقیقي مینه هغه ده چې د الله تعالی رضا پکې وي، نه د هوسونو او د شهوت لپاره. اسلام موږ ته د همیشه لپاره او همیشه پاکې حلالې او عزتمنې اړیکې ښودلې دي. اسلامي نظام او افغاني کلتور هیڅکله دا نه مني چې موږ د غرب د کلتور تقلید وکړو. موږ همیشه د خپلې کورنۍ، خپلوانو او حلالو اړیکو ارزښت پیژنو. راځئ چې د غرب تقلید پرېږدو او خپل افغاني او اسلامي ارزښتونه وساتو. که رښتینې مینه او رښتینی محبت غواړئ نو د حلالو لارو څخه یې وکړئ، نه د نامحرمو او د غیر مشروع لارو څخه. د خپلو میرمنو، خپلو خویندو، خپلو ورونو، خپل پلار او خپلې کورنۍ، خپلو خپلوانو سره د همیشه لپاره مینه وکړئ، نه یوازې د فبروري په 14مه.